بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړی. ګرانو کتونکو د اتوار ورځ ده او بیا نن د انس بای واده دی او د زاهد بای واده دی. نو ورځو دا ټیم مونږه مشترزه علاقې ته روان یو. نو ډیرو ملګرو ویل چې مشترزه علاقه هم چرته راوله واده را چکر شه. نو دا نن پکې واده دی او دا دی ورځو. نو چې کوم ملګرو واده دی هغې ته مبارکباد وایو او نور ملګري ویډیو ګورئ. صحیح ده. ویدو خزان سٹارٹ دی که بهار سٹارٹ دی؟ ولید او محمد بیګا راغلی وو شپې له. صحیح ده. کزنز دي نو بیګا راغلی وو شپې له. د اتوار شپه وه د سکولې چوټي وه نو راغله شپې وکړه. بس دا اوس واپس بیا ځي کور ته. نو ما ورته ویل راځئ ما سره به لاړ شئ واده کې به در باندې وریجې مو خورم او بس بیا به کورونو ته ځئ. ځو که نه ځئ ځئ ځئ. دا ری ځانونه تیار کړه ماشاءالله او واده روان دي ټول. نو ګورئ ښه ځئ وړي تاسو. ګرانو کتونکو راغلو انس بای واده له. ماشاءالله انس بای واده ډېر زیات مبارک شه او الله دې دا ژوند بختور کړه. دعاګانې به درته کوو چې څومره هم ملګري راغلي څومره خپل خپلوان دا ټایم ګوري څومره ملګري ګوري ستاسو ټولو دا واده ټولو ته مبارک شه. او حارث بای زم چې لږ راجوخ شي یاده نو ښه حارث بای ته هم زه مبارکباد پیش کوم. ماشاءالله ډېر زیات محنت یې کړی او د محنت وجه دا ده چې مخکې تللی دی او مونږ یې ګورو ماشاءالله سپورټ کوو به انشاءالله د میډیا په ذریعه باندې هم چې حارث بای نور هم مخکې لاړ شي ترقي وکړي د علاقې دپاره پکې هم منډې تړلي وای. نو حارث بای تھینک یو سو مچ. انشاءالله خدمت پکې د خپل کلي د خپل ولس انشاءالله. ها ماشاءالله یو واده مټین کو سید انس بای والا. اوس چې کوم یو روان یو زاهد بای واده له. راغلو د زاهد بای واده له. زاهد بای واده ډېر ډېر زیات مبارک شه او یاسر بای ستاسو مبارک شه. و مې لید چې یاسر بای زاهد بای ډېر پوخ ملګری دی. ما ویل چې مبارکباد له به خامخا ورځو. زاهد بای ستا مبارک شه لکه ستاسو مبارک شه. کیمرامین صاحب هم مبارک شه دیم پکې راوله. صحیح ده. نو زاهد بای ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ د انویټیشن چې تاسو انویټیشن راکړی. یاسر بای تم پکې څه ووایه؟ بس زه خو الیکشن ته ولاړ دی. الیکشن ته ولاړ دی. الیکشن ته ولاړ دی او ټول دا اپیل دی چې ښه په کلکه ورپسې ودرېږئ. او زه کوم سیټ ته ولاړ دی؟ جرنل ته. جرنل ته ولاړ. ماشاءالله الله دې کامیاب کړي. روان ناظم بای. روان ناظم بای. صحیح ده. خو نن سبا چې کوم یو دی صرف او صرف د ودونو سیزن دی. صحیح ده. کونسلرۍ موسلرۍ ډېر سات هېري هر اتوار یا به 3 ودونې یا به 4 ودونې نو مس کوو نه هر یو واده له ځان رسو. او زموږ کوشش چې مینهوالو ته وښایو کلیوالي لین ورته وښایو. دا ټایم مونږ مشترزه علاقه کې یو. صحیح ده. څنګه لګه ښایي
زاهد بھائی واده هم مونږه انجوای کو بس صحیح ده ډیره مزه وکړه. اوس چې کوم یو دی بس د قهوې ټایم دی دلته خو زما کزنس کورونه دي ډېر زیات انتهایی زیات نو مونږ وایو ځه چېرته قهوه وڅښو ځکه چې کولډ ډرنک هر ځای کې و دلته هم کولډ ډرنک هلته هم کولډ ډرنک نو اوس په د قهوې ټایم تقریبا 2 بجې نو ورځو قهوه به وڅښو. ګرانو کتونکو دا ټایم خیبر بازار کې یو ماشاءالله ټرایسایکل هم واخیستو. چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی چرته دی د قام د زړه درمان. ګرانو کتونکو ټوله ورځ تېره شوه د الله په فضل سره ډېره ښکلې او دا ټایم مونږ واپس روان یو کلي ته خیبر بازار ته تللي ولته هم دا ټرایسایکل واخیستو ولې چې نن ودونه مو دي پر ورځ هم وه خو نه خپل اکټیویټیز پکې هم مونږ کوو نو دا یو ټرایسایکل پکار و یو ملګری و هغه ډیسیبل دی نو دا مولا واخیستو انشاءالله اوس کلي ته روان یو دا وله ورکو ویډیو ګورئ. چرته دی سر